انسان په ذهن کې کله دا کوېشن رایز کېږي چې الله پاک وایي زه ستا سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوم، نو هغه بیا هم له درد تکلیف ولې راکړي یا هم په ازمایش کې په مشکل کې ولې اچي؟ ځکه چې یو مور د خپل بچي درد نه شي لیدلی، الله د دې مور په اویا څومره زیاته مینه کوي، نو بیا ولې په درد تکلیف کې اچي؟ ډېر ښه کوېشن ذهن کې رایز کېږي او دې اکثر پکار هم دی. نو زه کله ناکله سوچ کوم چې یو درد تکلیف ازمایش کې چې الله ته اچوي نو دې را شاته به خامخا څه ریزن وي، هر زحمت کې خامخا څه رحمت وي. د الله یو کار هم د حکمت نه خالي نه وي. دا کېدی نه شي چې الله پاک وایي ستا سره اویا میاشتو نه زیاته مینه کوم، هغه سره ستا درد احساس کوي، ستا تکلیف احساس کوي، ستا د مسایل احساس کوي، خو هغه تا کې څه کمیانې وي، خامیان وي، هغه هر څه الله ستا هغې له وجې څه کوي، پاکوي، فلټر کوي دي. نو الله دغه درد ازمایش تعالی هر بار अल्लाह पाक मौन में तकलीफ वाली रखी کله چې موږ ته د هغې خامي نه او کمزوري نه د هغې ګناه نه وځي، الله پاک سره هغه درد ازمایش تکلیف څه کي ختم کړي. زه د بله یو خپل انټرسټینګ خبره کوم، کله ناکله الله پاک یو د پرابلم په شاپر کې، د مسایلو په شاپر کې یو اپرچونټي، یو موقع، ستا یو نیډ، ستا دپاره یو بیسټ فرینډ، ستا دپاره ګډ ریلیشنشپ، ستا د سیلري انکریمنټ، ستا د هوټې انکریمنټ، هغه په هغه پرابلم شاپر کې واچي او پرابلم تاله څه کړي راولېږي. تو چې هغه پرابلم په ښه طریقه فیس کړې نو ستا هغې نیډ ستا نیډ هم پوره شي، که ستا د سیلري انکریمنټ ضروري ستا سیلري انکریمنټ هم وشي. دغه شان تاسو پولیسو کیسز به لیدلي چې پولیس اکثر سیفوا کیس وشي یا څه وشي، پولیس چې په کم پولیس چې هغې کې ښه کارکردګي کړي هغه څه وشي، هغه ته ګلونه ولګي. دا ولې دغه پرابلم که نه راغلی ده، دغه ګلونه ولګېدلي نه کې څه اپرچونټي وي. دغه شان الله پاک کله ناکله موږ له اپرچونټي موقع را کوي، هغه یو ازمایش، یو مشکل، یو دک درد په شکل کې را کوي او چېرته پاس شي نو ستا دا اپرچونټي ده، دا موقع ده، دا ستا نیډ دی، دا ستا سیلري نیډ دی، دا ستا ګډ ریلیشنشپ ته ضرورت دی. اکثر کله کوي څه مشکل چې انسان خپل لاس ته نږدې شي، ښځې سره تعلق خراب شوي دي چې درد تکلیف راوړي چې هغوی ښځې خاوند منځ کې تعلق جوړ شي، ملګرې خفه شوي هغه درد تکلیف راوړي یا ملګرې ته له نږدې را شي. همدغه شان الله پاک هر مشکل ته کسی څه نه څه حکمت وي. دې نه علاوه کله ناکله الله پاک تا کې تاثیر پیدا کړي، سوز و ګداس پیدا کړي، الله پاک ستا سره خپل کنیکشن جوړوي، الله پاک ستا له تکلیف درکړي، درد درکړي، په تا باندې داسې یو سیمنټ راوړي ډېر را شي چې ته پخپله الله سره څه شي کنیکټ شي. کله ناکله موږ ډېر سرکشي موږ احساس کوي، الله پاک هم څه اکسیډنټ راوړي، څه درد او تکلیف راوړي، الله پاک تا خپل ځان طرف ته راولي، نو تا له څه ځای کې درد درکړي، تکلیف درکړي.